إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. د پیام افغان د تلویزیون درنو لیدونکو د ایمانی مجلسونو د خبرونې مینوالو ګرانو معززو محترمو مسلمان ورونو او خويندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ورونو دوستانو مشرانو او کشرانو، الله جل تزمته د هر انسان، د هر شخص، د هر فرد هغه کس چې مسؤل دی د هغه لپاره یې د کامیابی، د خوشحالۍ، د سوکالۍ لاره پرانیستي او دغه درجو ته د رسیدو لپاره الله سبحانه وتعالى وقتا فوقتا انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام را لېږلي دي. هر نبی په خپل وخت او خپل زمان کې خپل امت د هغه اصلي منزل او مقصد په طرف او د اصلي منزل او د مقصد لاره هغوی ته ورښودلې او سوق کړي دي. سره له دې نه بعضې داسې افراد او اشخاص شته، داسې کسان، داسې واړه او غټ چې هغوی د هدایت د لارې سره سره بیا هم په ګمراهۍ، بېلارۍ او په ګډو وډو باندې سر وي. د دې په اړوند باندې ما په وصال فارسي ټلویزیون کې یوه لړۍ او سلسله را پیل کړې وه چې کوم عملونه دي، هغه کوم اعمال دي چې انسان د الله جل تزمته بندگان، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت او نور ډلې ټپلې د حق نه منع کوي او د حق ته د رسیدو لپاره مانع او منع کوونکی څیز او مسئله جوړیږي. هغه کوم څه دي؟ د هغې په اړوند باندې ما تقریبا 15 خپرونې په وصال فارسي ټلویزیون کې درلودې. ډېره بخښنه غواړم. د هغې په لړ کې یوه مسئله ما ډېره مهمه، ضروري او لازمي ولیدله چې دا له تاسو سره هم شریکه کړم. دا په دې معنا باندې او په دې لپاره چې اکثرا موږ او تاسو روابط لرو، ناسته پاسته لرو، له خلکو سره مو ښیښۍ، خپلولۍ، دوستۍ، عزیزولي ده او دغه ښیښۍ، خپلولۍ او عزیزولی کله نا کله داسې یو مرحلې او مقام ته انسان ورسي چې بیا د حق نه سترګې پټې کړي، حق نه ویني، بلکې هغه خپل عزیز دوست او خپل قوم ته متوجه کیږي. یا هم له داسې دوستانو او ملګرو سره زمونږ ناسته پاسته وي چې هغه دوستان په باطلو، په غلطو او په نارواو لارو روان دي. نو کله چې موږ له هغوی سره کینو، موږ هم هغې خواته راکاږي. بار بار هم دا خبره کړې ده چې د نیکبخته او ښه سړي صحبت ناسته دا په انسان اثر کوي. صحبت صالح ترا صالح کند. د نیکبخته انسان هغه ملاقات، ناسته پاسته، تعلقات، تله راتله، دا د انسان په اخلاقو، د انسان په اوتوریتي او په شخصیت باندې اثر کوي. بیا دا سړی هم هماغسې خوی خواص کوي لکه څنګه چې د ده ملګری، دوست او همنشین کوي
هغه د ده ملګری چې دی له ده سره ناسته پاسته لري. له دې وجې نه الله جل تزمتو په سورة النور 63 نمبر آیت کې کوم چې ستاسو په وړاندې ما لږ ځنډ مخکې تلاوت په دې کې رب العالمین فرمایي فليحذر الذين يخالفون عن امره نو دی ویریږي ضرور به ضرور دی ویریږي هغه کسان هغه افراد او اشخاص هغه نر او خزه لڅنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امرنا د مخالفت په تور یعنی چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره ماتی نو دا دی ویریږي په څه باندې ان تصيبهم فتنه الله به په فتنو کې گرفتار کی ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لارې د هغه د سنتو په مقابل کې د هغه د خبرو په مقابل کې د بل خبرو ته غوږ ایښودل د بل کتاب راخیستل او د بل کتاب غوره ګڼل د بل قانون غوره ګڼل او بل ته ترجیح ورکول په دې باندې دا د دې سبب ګرځي چې انسان په فتنو کې واقع شي فتنه په کور کې فتنه په بچو کې فتنه په مال کې فتنه په ژوند په نورو د ژوندانه په نورو ابعاد او په اړخونو کې انسان په مشکلاتو کې راګیر کی یوازینی چیز یوازینی شی یوازینی مسئله چې انسان په هر حالت کې ژغوري او په هر حالت کې انسان ته د الله جل تزمتو د کامیابی او د برکتونو مخ راړي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت او پیروي ده دغه خبره منل دي اوس که دغه خبره منل په شکل او صورت کې وي دغه خبره منل په لباس کې وي دغه خبره منل په تکلم او کلام کې وي دغه مسأله منل د انسان په نورو روزنیزو او د ژوند په نورو اړخونو او مسایلو کې وي په هر اړخ کې او په هر بعد د ژوند کې چې کله سړی د دې پیروي وکړي نو کامیاب دی او که نه وي په هر ځای کې به فتنو سره مخ کیږي په هر ځای کې به له مشکلاتو سره مخ وي نو بس هغه خلک چې د نبي د امر مخالفت کوي نو ودې ویریږي چې فتنې به ورسیږي ځکه مخالفت یې وکړه نو بیا به له چا سره کینی ناسته پاسته به یې له چا سره وي ځکه وایي انسان که نه پیژنې نو د هغه له جلیس او د هغه له دوست نه وپیژنه یعرف ذو الفضل من الناس ذووه بس هغه ده وګوره چې له چا سره کینی له چا سره پاڅیږي له چا سره روابط دي تعلقات له چا سره دي دغه سړی په کومو لارو ګرځي چیرته ځي کاروبار او روزګار یې څه دی دلته چې اروپا ته ورونه او خویندې او د افغان زمونږ د پښتانه او غیر پښتانه د دري ژبې ورونه دوی چې کله راشي نو اولین کار یې دا وي چې ډېر وسیع تعلقاتو باندې شروع وکړي پیل وکړي وسیع تعلقات ساتي د کرزه غره ولا هلته ځه ته ورځه او دا تعلقات او دا روابط وي نو بیا چې میاشت دوه میاشتې تیرې شي نو بیا سپیمو ته راورسیږي ځکه هغه خلک کم کور ته چې ځي نو که ښه کور ته لاړې ستا بچي به د هغې کور نه یو څه را زده کوي اخلاق به را اخلي د هغوی اوصاف به خپلوي او که چېرته تل داسې کورنیو سره تګ راتګ وکړي چې د هغه بچي د هغې کورنۍ ډېره داسې آزاد او ډیموکراټه کورنۍ ده هیڅ شي ته معتقد نه دي نو بس بیا به ستا بچي هغه زده کوي ستا بیبي به هغه خبره زده کوي ته به په خپله متاثر کیږي که د هغه په کور کې اعلی او ښه کوچونه وګوري های های دا څه کوچونه لري ولې زه نه لرم که موټر یې وګوري ښه نو دا په دومره د کال په موډل موټر کې ګرځي زه ولې نه ګرځم کور یې وګوري داسې ښه کور لري به څه کور لري نو انسان په فتنو کې واقع شي بیا هغې مقام ته د رسیدو لپاره کوششونه کوي هڅې و هاندې وکړي او ورځ او شپه یې وکړي حلال او حرام نه ګوري تر څو هغه لیول ته ځان ورسوي هغه مقام ته ځان ورسوي ښځه چې لاړه شي د بل د ښځې په غاړه کې د زمردو او د یاقوتو او د الماسو دا مختلف هارونه وګوري دا تاجونه وګوري دا رنګارنګ لباسونه وګوري نو بیا دا ښځه په هغه کې حیرت کې شي چې ولې له دې نه خو زه ښایسته یم
له دې نه خو مې پلار هم اوچت دی، له دې نه مې قوم او دې ته وګوره او ما ته وګوره. نو په میړه باندې رڼا ورځ توره شپه کي او ورته وایي چې میړه ولې نه راوړې، راوړه که نه، ولې ته له هغه نه هغه سړی دی، هغه هم 2 خپې 2 لاسه 2 غوږه 2 سترګې 1 خوله او 2 شونډې لري، ژبه یې ده. ته خو تر هغه ډېر هوښیار یې، ډېرې ښې خبرې کوې، په ټلویزیونو کې هم راځې، خبرې هم کوې خلکو ته، ټوله دنیا دې هم پېژني، ملګري به دي، پیسې قرض کا. که نور هیڅ نه وي نو بانک ته خط ولیکه، بانک ته مراجعه وکړه، سود واخله، خو چې زما سیالي کمه نشي، ان تصیبهم فتنه. ګورئ چې کوم سړی د سنت له لارې ووته، د سنت له لارې او د سنت طریقه یې پرېښوده، هغه به په فتنو کې ګرفتاریږي، بیا به هر څه ورته فتنه وي، مشکلات به وي. زه یو دوست لرم زما کور ته راځي او زه هم کور ته ورځم، بچو سره کله راشي کله زه ورشم، خو تاسو باور وکئ چې منګه دی په خپله وایي نن صرف او صرف یو معمولي غوندې شی پوخ کوي او هماغسې زه کوم. دوی ته وایم دوی بیا لږ سرزوري کوي، زمونې دي ډېر مؤدب. نو چې ورشو اکرام او هغه سادگی په ژوند کې دا د انسان، دا د مسلمان، دا د یو شخص لپاره ډېرې اسانتیاوې او سهولتونه راولي. داسې یو کار وکړه چې همیشه بیا مخ ته وړلی شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي په دین کې له ځان نه لوړ خلک ګوره، پلانی څومره ښه عالم دی، پلانی څنګه ښه قرآن لولي. نن په مسجد کې موږ لاړو مونځ هم کوو، یو کس راغلی و عرب، زه چې ورسېدم او خیر خطبه یې کوله او خطبې نه وروسته چې ودرېدم مانځه ته، زما وړوکی زوی دی، وړوکی زوی مزمل ولاړو، مونځ هم چې شروع که نو هغه قرائت غلط کو، قل هو الله احد الله الصمد، دا دال یې داسې ښه مشدد او قلقله به هم پکې وکړه. ما دا خو لحن جلی دی، الله بنده عرب هم ځان ته وایي، قرآن هم غلط وی. نو هغه زما زوی په مانځه کې پسې وخندل، وړوکی ماشوم دی، بیا باندې راته وایي چې ده خو داسې عجیب قرآن یې ویلی، احد صمد او دې ته ورته. نو په دین کې څه به کوئ؟ په دین کې ځان نه لوړ خلک ګوره، دا پلانی څومره ښه شیخ دی، څنګه ښه قرائت کوي، څنګه ښه په قرآن باندې پوهیږي، څنګه ښه تفسیر کوي، دا پلانی ځوان څومره ښایسته ګلالی ځوان دی، ای کاش چې زما زوی هم داسې وی. خپل بچي ته یې وروښی، زوی وګوره ده ته، دا څومره اوچت او ښایسته ګلالی ځوان دی، دا څومره باتقوا دی، دا څومره دینداره دی. نن خو ځوانان دې ته رسېدلي دي چې یوه پتلون بېادبي دې ډېره معافي د سورین په سر باندې که نو بیا بلې لږ نور هم پسې راښکته کړي چې نیکرې باید معلوم شي، دې ته وایي ترقي. یوه چې په غوږ کې یو دانه والی واچوله، بل 2 واچوي، یوه چې په شونډه سوری کړه نو دا بل دا بله خوا ورته سوری کړي، او یو چې یو ټټوز په بدن باندې وایسته نو دا بل ډډوز یې وکړي. 6 رقمه ټټوګان او دا خره ټټو وایي همدلته هغه ته که نه په پښتو کې ټټو خر ته وایي. بس دا یې رسم کړي، دې ته وایي ترقي، دې ته وایي تمدن، دې ته وایي انسانیت. درحاله چې دا فتنې دي. نو الله جل تزمته خپل بندگان دې ته متوجه کوي چې د نبي له مخالفت نه ویریږئ، د نبي صلی الله علیه وسلم مخالفت مه کوئ، که نه وي نو تاسو ته به فتنې در ورسیږي، په فتنو کې به ګرفتار شئ. اهل حق مؤمن او متدین انسان همیشه دا کوشش کوي چې د الله د کتاب او د رسول الله له سنتونو پیروي وکړي، همیشه دا کوشش وي. څنګه مې په ژوند کې د الله کتاب او د محمد رسول الله احادیث را ژوندي شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ یو سړی په لار روانو، صحابي دی، صحابه نه پیژني، ورته وایي دا سړی جنتی دی. خلک چې ورله ګوري چې سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه، عثمان ذی النورین دی. بله ورځ بیا روان دی،
وایي کله چې فتنې کېږي نو دا سړی به په هدایت وي، دا جنتي دی چې ګوري عثمان 3 ورځې سر په سر عثمان تېرېږي، په سر باندې هغه ټوټه پرته ده. صحابه چې ولیده چې عثمان ابن عفان رضی الله عنه دی. دا ولې کوشش یې کوو چې قرآن د دې په ژوند کې راشي، حدیث د رسول الله باندې عمل وکړي. صرف دا نه چې لګیایي حدیث بیانوه پسې بیانوه خو بس عمل د ټکی نشته. دغسې حدیث نه به څه ووځي. نو د اهل حق هغه خلک چې د الله ریښتیني بندگان ځان شمیري، هغه خلک چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ریښتیني پیروان ځان بولي، هغه خلک به بیا قرآن او سنت پسې روان وي. په سابق زمانو کې په صدر د اسلام کې وروسته چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دنیا نه لاړ، صحابه کرامو په زمانه کې او هغې نه وروسته تابعینو تبع تابعینو زمانه کې دا سلسله وه چې وینځې به په بازارو کې خرڅېدې او اخیستل کېدې. یو سړی لاړه بازار ته یوه وینځه اخیستله، نو چې کله یې وینځه واخیسته کور ته یې راوسته، وایي څه به خورې؟ وینځې نه پوښتنه کوي، وایي ته به څه خورې؟ وایي څه چې ته وایې. دې کې مې مقصد دا نه دی چې د وینځې او د غلامۍ ژوند را تازه کوي، نه. اسلام همیشه دا حکم کوي چې وینځې آزادې کوي، غلامان آزاد کوي. اما په ما کې په تاسو کې په احمد او په محمود کې که چیرته کم څه خلا او کم بوت وي نو دا د اسلام ګناه نه ده، دا به زما شخصي ګناه وي. نو هغې ښځې نه پوښتنه کوي، هغې وینځې نه ته به څه خورې؟ وایي څه چې ته راته وایې هغه به خورم. وایي څه به اغوندې؟ وایي کم لباس چې ستا خوښ وي. وایي ته به کم ځای اوده کېږې؟ وایي کم ځای چې ته وایې هلته به زه اوده کېږم. وایي ته خپل خواهش نه لرې؟ هغه ورته وایي څوک چې د چا غلام شو، بنده شو، د هغه حکم لاندې راغی، هغه بیا خپل خواهشات نشي پوره کولی، هغه به د خپل مالک د خواهشاتو او د غوښتنو مطابق عمل کوي. نو که موږ ځان د الله بندگان، ریښتیني بندگان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم متبعین ګڼو، نو موږ به د قرآن او د سنت پیروي کوو، هغې پسې به ځو. نو دا د اهل حق او د هغې خلکو چې دا یقیني مؤمنین دي، دا د هغوی یو بارزه او بریښنده نښه ده. دا د هغوی نښه ده. هوا او هوس پسې لیونی، د هوا او هوس هغه مجنونان چې کم دي، هغې چې وګورې هغې به خپل خواهش پسې همیشه منډه کوي. همیشه به داسې یو خبره ګڼي چې د ده امام ویلی، د ده پیر ویلی، د ده شیخ ویلی، بس دا خبر منم، بله نه منم. زما لپاره دا دلیل دی. که چیرته ته د هغې د دې خبرې خلاف قرآن او سنت نه یو دلیل راوړې، نو دا به وایي چې دا خو ضعیف دی، دا خبره ضعیفه ده، تاویل به پکې کوي، تحریف به وکړي، او څو کله به درته وایي دا حکم خو منسوخ شوی دی، دا خو منسوخ دی. نو دا دی هغه گمراه او مبتدعين خلق، دا هغه لاره ده چې انسان فتنو ته ورګرځي، دا هغه ترتیب او اصول دي چې انسان د حق لارې نه او حق ته د رسیدو نه منع کوي. هغه حق نه واړي، ته به ګورې دا حق دی خو نه به یې منې، بیا زه به یې ګورم خو الله دې نه کړي نه به یې منم. امام شاطبي رحمه الله دې یو کتاب دی الاعتصام للشاطبي رحمه الله، 2 جلدونو کې 2 ټوکه دی. او کم سړی چې غواړي په مبتدعینو، په هغه خلکو باندې چې په دین کې له ځان نه نوې نوې خبرې را جوړي، ځکه چې سنت دې پرېښوده نو په بدعاتو به اخته کېږي، چې سمه لار دې پرېښوده نو بدعتونو ته به دې توجه اوړي، هوا او هوس او خواهشاتو ته به دې مخ اوړي، ځکه سمه لار دې پرېښې ده، سم ترتیب دې پرېښی دی، اصول دې پرېښي دي، نو طبعا د نورو په خبرو پسې به ځې، د نورو مسایل به بیانې، قرآن او سنت به درنه پاتې وي. دا د مبتدی کار دی. کله چې یو سنت مري نو په ځای باندې به بدعت را ژوندی کېږي. او بدعت څه ته وایي؟ په دین کې نوې نوې خبرې را جوړول، له ځان نه نوې نوې مسایل وضع کول، اختراع کول او هغه دین ګڼل.
هغې ته دین ویل. نو بس مبتدی دې ته وایي. او دا په دې خپلو ادله او په دې خپلو دلایلو کې ګمراه شوی وي. اکثرا دا منطقیان چې ورته وایي، منطقیان هغې ته وایي کړتو والا، دا کړتې ډېرې کوي. منطق دی، منطق مې ویلی، منطق مې ویلی، معنی مې ویلي، دا قاضي ده، دا صدرا دی، دا حمدالله دی، دا دا کړتې به ډېرې کوي، فرضي به جوړوي. داسې خلک دا اکثرا په بدعاتو باندې اخته کیږي، په خرافاتو باندې اخته شي، دین کې نوې نوې خبرې له ځان نه جوړې کړي. ځکه خو وایي چې دا مبتدی شیطان ته ډېر زیات ګران دی، له هغه کس نه چې مونځ نه کوي، روژه نه نیسي، له کافر نه هم زیات خوښ دی. ځکه یو سړی کافر دی، وایي کو کافر یم. یو سړی مونځ نه کوي، ګناه ګڼي چې یاره ګناه خو مې وکړه. مبتدی بدعتي سړی په دین کې نوې خبرې ورځای کي، ورننه باسي، او هغه دین نوي خدای دین ګڼي او توبه هم ترې نه کوي. نو شیطان وایي چې دغسې سړي باندې خو زه قربان یم، قربان تندي باندې وایي ښکل کې ورته وایي چې تا نه خو زم قربان شمه، هغه کار چې ته کوې دا زم نشم کولی. نو له دې وجې نه مبتدی څه دی؟ مبتدی به همیشه بس په سنت په خلاف باندې په خپل هوا او هوس پسې رواني. اما مسلمان ته ضروری دی چې هغه خبره ومني چې هغه دلیل لري. یو سړی تا ته وایي دا خبره، دا فتوا داسې ده، ورته دلیل یې څه دی؟ دې خبرې فتوا، دې مسئلې فتوا خو دې راکړه، خو دلیل پکې څه دی؟ آیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی دي؟ آیا څلورو یارو کبارو دا خبره کړې؟ آیا په دې کې د صحابه کرامو کوم قول شته او که نه؟ یو ورځ په سویس کې موږ یو مسجد ته لاړو، زوري ښار کې. زموږ یو ملګری و، هلته د لغمان دی، نو دا هلته امام و. امام و، موږ سره هسې موږ تلي یو مېلمانه، چای څکو. بس دا یو بعضې سړی چې نه پوهېږي، نو موږ سره هسې بحث شروع کړه. نو بیا ما ورته ویلې چې انډیواله ته به داسې وکړې، دا بې ځایه بحث مه کوه. بس دفتن خبره راواخیستله، جاموس. وایي دا میخه چې کومه ده، میخه، وایي دا میخه کوم هلته ده؟ قرآن او حدیث کې دا راغلې ده چې دا حلاله ده. نو ما چې قرآن او حدیث کې نه راغلي چې دا حلاله ده، صحابه په دې اړوند څه نه ویلي چې دا حلاله ده، نو بیا د دې د حلالوالي اختیار دی نورو ته چیرته حاصل شو؟ دا بیا حلال له کوم ځای نه شوه چې ته یې خورې او دا نورې خلک یې خوري؟ خو دا خو امام صاحب حلاله کړې. نو مالې امام صاحب شریعت جوړونکی دی؟ امام صاحب څه کاره دی چې هغه به میخه حلالوي او یا به حراموي؟ نو مالې ظالمه ورشه مصنف عبدالرزاق ته، هلته مراجعه وکړه، مصنف ابن ابي شیبه ته مراجعه وکړه، په هغې کې د صحابه او آرا او اقوال او آثار موجود دي. حلال او حرام خو د امام لخوا نه وضع کیږي چې دا به وایي دا حلال دی نو ته به یې منې او دا حرام دی. عدي ابن حاتم رضی الله عنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، ورته وایي یا رسول الله، قرآن کې راغلی دی چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. دوی خو خپل پیران او خپل علما د رب په مرتبه او په مقام کې نیولی دي، او موږ خو دوی ته رب نه دی ویلی. دا څنګه قرآن دا خبره کړې؟ نو هغه ورته وویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ای عدي، کله به چې دوی تاسو ته ویل چې دا شی حلال دی تاسو به منه او که نه ویاو؟ وایي چې کله به وویل چې دا حرام دی تاسو به منله دا خبره او که نه ویاو؟ بلکل به منله. بس وایي دغه خبره ده که نه چې تاسو رب منلی او دا تاسو ارباب منلی او دا خپل پیران او خپل ملایان او امامان. نو زما دوستانو درنو ورونو، مسلمان به همیشه په دلیل پسې ځي، بې دلیله خبر به نه مني. چې هر سړی راغی پلانۍ خبره داسې ده او پلانۍ داسې ده، ورته دلیل دې څه دی؟ دلیل دې څه دی؟ قل هاتو برهانکم، راوړئ خپل دلیل برهان. خدا دی یو عام سړي لپاره دا خبره نه ده چې امید یو په حساب د کلي والا دی، نه په قرآن پوهېږي نه په حدیث پوهېږي او نه، خو هغه به پوښتنه کوي. له چا نه به یې کوي؟ علما مشهور دي، خلک یې پېژني، هغو نه به پوښتنه وکړي چې په دې اړوند باندې څه دي، ما ته یو لیکلې خبره راکړه زه ځان سره ساتم. زه په خپله چې له چا نه پوښتنه کوم له علماو نه، نو لیکلي ترې اخلم.
زه په خپله ترې لیکلي اخلم، ورته یم دا ولیکه، دا به راسره وي. بله ورځ مې که څه خبره کوله نو دا به خلکو ته من حیث سند ښیمه، یعنې دا نه چې ستا خبره سند ده، خو دلیل چې ته راته ووایې نو وایم په دې کې دا دلیل دی او دې علماو په دې فتوا ورکړې ده. نو بس ورونو، دغسې مجالس، دغسې افراد و اشخاصو سره ناسته کوم چې تا دین ته متوجه کوي، الله ته دې متوجه کوي، نو ستا په ژوند کې بدلون راولي. بیا له قرآن او سنت نه لرې کېدل او له بدبختو او له غلطو خلکو سره ناسته، دا به د انسان په ژوند کې مختلفې فتنې راولي. او د هغې یو مثال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري کې یو حدیث دی، په هغې کې فرمایي چې دا سخت زړیوالی دا په چا کې ډېر دی؟ دا په هغه کم اوښانو والی، په دو کې دا ډېر سخت زړي خلک دا اوښانو والا. او وایي چې السکینة والوقار فی اهل الغنم، او سکینه، اطمینان، وقار او آرامی دا په چا کې ډېره ده؟ دا په پسونو والا کې ډېره ده. دا فخر او تکبر او سخت زړیوالی، والفخر والخیلا فی اهل الابل، دا په دې اوښانو والا کې تکبر ډېري، فخر پکې ډېري، جهالت پکې ډېري. ولې هلته هغه خصلت، ګورئ دا خصلت حتی د حیواناتو خصلتونه دا په انسانانو کې راځي. ما سره یو کتاب دی، په هغې کې د انسانانو خصلتونه د حیواناتو سره دا هغه کړي دي، بیا دا سمتونه ویشلي دي په دغه حیواناتو په دې خصلتونو والاو باندې. نو بیا یې ویلي دي چې زمونږ دا ننګرهار او لغمان او کونړ دې خلکو ته ویلي وي دا خلک د توتي او هرات خلک دا وایي د توتي په شان باندې او د خارو په شان مثال لري، ځکه دا خلک دا چې کوم دی وایي قلم پلاس او ډېر نرم او ادیبان شاعران ډېر لري، علم او د فرهنګ کورونه دي. هرات هم همداسې دی، او دا یوې شرق دی بلې غرب دی. یو ورځې ما ته یو چا ویلي وایي دا مشرقي والو تاسو ډېر مخکې استئ. نو ما ورسره ټوکه وکړه، هسې ما ورته ویلې الله قرآن کې ما اول مشرق یاد کړی، بیا مغرب، رب المشرقین و رب المغربین. نو ویې خندلې، اگر چې زما خو دا مقصد نه و، خو هسې مې هغه غلی کو. او په دې شمال کې دا خلک پاسته خلک دي، دا پاسته دي، وایي دا د پسونو صفت دوی ته ورکړی دی، او نور هم داسې صفتونه دي چې هغې کې ښه او بد، هغې کې صفت او قبح دواړه شامل دي. قندار خلک ښودلي وایي دا ډېر زړور دي، بهادر دي، جنګیالي دي. په هر صورت باندې د افغانستان ټول خلک دا بهادر او ښه خلک دي، خو کله ناکله پکې داسې خلک را پیدا شي چې یو وار علته ووایي، له سرکل نه له دایرې نه ووځي، بس چې ووته بیا ګډوډ شي، ځکه هلته فتنو کې واقع شي. لاره یې پرېښوده، اصول یې پرېښودل، نو بیا یې ماشوم هم په تیږو ولي. ګورئ ورونو، تاسو به د باغ وش کې لیدلی وي، کله چې باغ وش ته خلک لاړ شي دا د څاروو او د دې ژوو او د دې حیواناتو د لیدلو لپاره، نو هلته مختلف حیوانات دي، څوک په پنجرو کې بند دي، څوک بار ګرځي را ګرځي، مختلف. یو ورځ یو سړی لاړه، ګوري چې زمری په یو پنجره کې بند دی، غټ زمری، او دا واړه واړه ماشومان دا ګټې رااخلي تیږې او ګزار پرې وکړي، ای زمريه دې خوا راوګوره. نو دا هوښیار سړی و عالم بېرته راغی خپلو دوستانو ملګرو ته وایي نن مې یو عجیبه نظاره ولیده، نن مې یو عجیب حالت ولیده. حالت دا و چې زمری دا د ځنګل پاچا، دا د ځنګل حکم روا، چې کله به دی راووته ټول حیوانات به غلي وو، چا کې دا جرأت نه و چې دا د زمري مخې ته ودرېږي. نن هم انسانان څومره ترې ویرېږي، سره له دې نه چې دا انسان د ځمکې په سر دا الله ټول هر څه دته مسخر کړي، اما بیا هم له دې حیواناتو نه یره پکار ده. تاسو به لیدلي وي فیل په هغه غټوالي سره څنګه راچپه کړي دا زمریان، دا پړانګان. نو وی ویلې نن مې عجیبه نظاره ولیده، زمری چې د ځنګل باچا و هغه نن په پنجره کې په یو کونج کې ناست دی، نو ماشومان یې په تیږو ولي او دومره ذلیل شوی دی چې هیڅ هم نشي کولی. نو وی ویلې دا امت
دا مسلمان ولس، دا مؤمن ولس، دا د زمري مثال لري. خو چې کله په کنج کې کېناسته وایي چې بمچی کې هرچی میشه میشه عیسی بدین خود و موسی بدین خود، بز از پای خود و گوسفند از پای خود، نو بیا الله دی دومره ذلیل کی چې بیا کفار هم په دوی باندې مسلط شي، په فتنو کې دوی واقع شي، بیا په خپله خوا کې بل دلته په خوا کې بل لولګې مړ کېږي. دا تی خبر نه وي. حیوانیت درجې ته بیا دا انسان ورننوځي، فتنو کې واقع شي که نه. نو له دې وجې نه الله جل تزمته وایي چې فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه، دا فتنو کې به ګرفتاریږي او يصيبهم عذاب علیم، او یا ورسیږي دوی ته عذاب دردناک. مثال په ډول باندې طالب العلم دی لاړه قم په مدرسه کې داخل شو، قم مدرسه ده، انسان به نه نوځي خو هغې خوا نه به چارپای ترې راوځي. قم مدرسه ده، هلته به څه آثار په دې کې پیدا کېږي، ځکه هغه مجلس یې پرېښود، سمه لاره یې پرېښوده، داسې ځای ته ورغی چې هلته ټول خطر خطر دی. نو په دې کې به کفري عقاید، شرکي عقاید، قبر پرستی او کنځلې کول، صحابه پسې بدرد ویل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورنۍ ته، او داسې دروغ او تزویر او حیلې او ډېرې نارواوې به په دوی کې پیدا کېږي. بیا چې راوځي نو حیران بشي چې الله دا په څه بلا باندې اوښتی یم، دا څه بلا ده، دا څه شي باندې واوښتو، دا څه دي. بیا به په ټولو باندې د کفر فتوی ورکوي او ټولو ته به وایي چې سوا له موږ نه د ایران د اخوندي حکومت او د دغه اخوندانو نه سوا نور ټول لارې وتلي دي، بس چې چا توحید له دوی نه وانخیسته هغه هم کافر دی. دا مسله به پکې را جوړېږي. ولې مجلس یې پرېښوده ورغی، نو هلته په فتنو کې واقع شو، ورپسې عذاب دردناک هم دی، پرېږدي نه. ځکه خو علماو ډېر زیات له دغسې مجالسو، دغسې ځایونو، دغسې مدارسو، دغسې افرادو نه ډډه کوله. سیدنا امام مالک رحمت الله تعالی علیه، امام مدینه، یو کس راغی ورته وی یا امام مالک، هغه وایي څه وایي؟ وایي اسمع مني کلمة، له ما نه یوه کلمه واوره. هغه وایي تا نه خو نیمه هم نه اورم، ځکه ته بدعتي، ته خرافاتي سړی، ته په دین کې په دین هم نه پوهېږې، او هسې لګیا قرآن تا نه اورم، ځکه په قرآن کې د قرآن په تلاوت کې به داسې خبره وکړي چې هغه به زما زړه ته کوزه شي، له ځان نه به دې څه پکې یو ځای کړي وي. نن موږ ګورو اکثرا مسلمانان خوی او خواص او عادات څه رقم دي. ګورې خوی او خواص د مسلمان باید د محمد رسول الله او د صحابو په څیر وي. ولې موږ لپاره په هغوی پسې اقتدا او هغوی کې اسوه حسنه او هغوی پسې یوه نیکه لاره او هغوی پسې تلل نه دي؟ دا موږ لپاره کافي نه ده؟ الیس الله بکاف عبده، آیا الله او د الله کلام موږ ته کافي نه دی؟ آیا رسول الله او د هغه احادیث موږ ته کافي نه دي؟ آیا د صحابو لاره دا زموږ لپاره بس نه ده؟ خو اکثرا بدبختانه مسلمانان دي وایي مسلمان یم، مانځه په وخت کې، او تاسو یې وینئ په دې فاتحو کې وینئ مسجد جوړوه، لکه څه لپاره یې جوړوه؟ موږ فاتحې لپاره ځای نه لرو. مسجد د فاتحو ځای نه دی، مسجد د عبادت ځای دی، الله ته پکې سر کېده. مسجد دې لپاره دی چې مونځ پکې وکړي، دوی د فاتحو لپاره پکې ځای جوړ کړی. او بیا څوک راځي؟ ګورئ په خپله ځان سره دا سر ګریوان ته کوز کوي، لږ 15 دقیقې هر یو زموږ او ستاسو فکر وکړو چې ښه دغه سړی دلته راغلی زما مړي ته دعا کوي چې اذان وشي الله اکبر الله اکبر، دا له مسجد نه اوځي لاندې ودرېږي سګرټ یې لاس کې مونځ نه کوي. الله اکبر قسم دی دا خبره ما علنا دې خلکو ته مخامخ کړې. مال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې اذان وشي شیطان تختی. مال دا به څنګه تختی؟ نو چې کله مې ولیدل دلته چې دا الله اکبر وشي په دې فاتحو کې، نو دا شیطانان په منډو شي، مالې ولا دا شیطانان دي، اصلي شیطانان خدا دي چې تختی. اذان وشي تختی لاندې، مونځ نه کوي. او منګه خلک له دوی سره رابطه ساتو. منګه ورته چې وروره نن زما د پلار، زما د ورور، زما د تره، زما د مور، زما د فلان او فلان فاتحه ده، او ته به پکې ګډون وکړې، او په دې ګډون سره به منګه ته افتخار را وبخې. ورته افت ختم شوی، خار پاتې، ټول اغزي دي اغزي. افتخار څه دي؟ افتخار در وبخي.
داسې اغزي در بخي ته په هغه باندې خپل مړي ته دعا کې الله نه ویریږه دغسې سړي سره سلام کلام مه کوه کنې په فتنو کې به واقع شي د الله عذاب به راشي وروسته روایتونه درته وایم بیا ځکه خو بندار ابن حسین دا فرمایي چې صحبة اهل البدع تورث الاعراض عن الحق له دغسې خلکو سره خبرې کول روابط ساتل ناسته پاسته دا څه کوي اولین شی چې په انسان کې راولي اولین شی چې انسان ته په میراث ورپرېږدي له حق نه مخ اړونه ده هلکه څه کوې ته راځه چې لاړ شو که نه ته به وایې مسجد ته ځو لمانځه وخت دی دا به دې له لمانځه نه اړوي ته به وایې زه ځم مسجد ته څه کوې ته راځه چې لاړ شو بیا به ورشي کور کې به دا لمونځ وکړې له جمع نه به دې اړوي له لمانځه نه به دې اړوي له عبادت نه به دې اړوي د قرآن له تلاوت نه به دې اړوي له ښو کارونو نه به دې اړوي او توجه به یې دا وي چې بس دا سړی څنګه جهنم او بدې لارې ته سوق کړم والله العظیم دلته یو کس دی هغه وایي په خپله خوله وایي زه اسم تباه یم زه خو اسم جهنم ته روان یم خو چې دا څومره مې ناروې ته راوسي دا به ټول جهنم طرف ته روانوم پرېږدم یې نه فکر وکړئ وایي دا ټول به جهنم ته بیایم اوس دغسې خلکو سره ناسته پاسته دغسې انسانانو سره تعلق ساتل هلاکت نه دی اولین شی چې په میراث باندې د دغسې خلکو صحبت پرېږدي هغه څه دی اعراض عن الحق له حق نه مخ اړول د الله له کتاب نه مخ اړول نو الله فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى کم سړی چې د الله جل عظمته د کتاب نه د حق نه مخ واړی قرآن حق دی د الله یووالی حق دی د نبی صلی الله علیه وسلم نبوت حق دی دا د هغه احادیث صحیح احادیث دا حق دی دا د منلو وړ دي خو چې چا له دې نه مخ واړو الله وایي ژوند به پرې تنګ کړم بعضې خلک وایي دا کفار دا یهود او نصارا ډېر خوشحاله ژوند لري وایي په دې ژوند باندې دا خوشحاله ژوند دی ښځه او نر شپه او ورځ په منډو دي آرام نشته سکون نشته کورنۍ ژوند برباد اجتماعي ژوند برباد د بچو ژوند برباد دلته په ناروې کې د یوې پارټۍ د مشرې ډېرې مخکې خبره ده تقریبا 12 کاله مخکې خبره ده زوی ورته خط ولیکه وایي مورې ته من حیث مور او تا زما هغه حق ادا نه که سهار به دې بوتلم په وړکتون کې به دې پرېښودم په جرمني کې ورته کینډرګارډن وایي دلته ورته باړنهاګه وایي او نه پوهېږم په انګلیش کې به م ورته څه وایي که نه مختلف هغه دي زه به دې هلته پرېښودم ته به په سیاست مصروفه وې بېرته به رالې بیا به زه وده وم همدغه مسله سلسله روانه وه اخر دې ژوند نه نور ماته خوند نه دی دا ژوند ماته خوند نه راکوي مورې زه نه غواړم چې نور ژوندی یم زه خودکشي کوم کورنۍ ژوند برباد ښځه او میړه په مشکل کې سپیان راولي کور ته سپیان ساتي میړه سره مینه نشته په سپي سره مینه کوي سپي سره مینه کوي پلار او مور سره مینه نشته له سپي سره مینه ده پلار بار وغورځو مراکزو ته یې ولېږه او سپی راوله آیا همدغه رقم ژوند وي نو الله وی ومن اعرض عن ذکري فإن له معيشة ضنكا ژوند به دې وایي تنګ کړمه په قیامت کې به وړوند راپورته کېږي له قبر نه وایي به یا الله زه خو په دنیا کې داسې غټې غټې سترګې مې لرلې ښځو ته به مې داسې ښکته پورته کتل ښې به مې معاینه کولې که نه دا خو وي یو سل اتیا درجې داسې تاوېدم داسې به مې مخامخ مستقیم دا کمره به مې ډېره داسې عمیق استعمالوله اوس خو کار نه کوي الله به ورته وایي قال كذلك آتتك آیاتنا دا زمونږ آیتونه درته راغلي وو دا زمونږ د دین خبرې درته راغلې وې دا قرآن او سنت درته راغلی و فنسیتها تا هېر که لاړې په اوتو بوتو باندې سر شوې په نارواو باندې سر شوې په بدعاتو باندې سر شوې په خرافاتو باندې سر شوې نو نن ورځ ته هم زمونږ له یاد نه وتلی د رحمت نه لرې ځه خپل کار کوه عذابونه به نورونو له مبتدعینو سره له بدو خلکو سره د الله د دین له دشمنانو سره روابط حاصلول انسان ته د حق نه د مخ اړولو میراث ور په برخه کوي وخت له دا میراث در سره ځه فضیل ابن عیاض
دا د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه شاګردو سیدنا فضیل ابن عیاض هغه وایي چې من جالس صاحب بدعة یو سړی له بدعتي سره له بېدینه سړي سره له یو غلط سړي له یو کس سره چې ټوله ورځ په کلتور رواج او کلی او کور پسې ګرځي یاره زمونږ دا کلتور دی بعضې خلک وایي دا کمیس او پرتوک چې کوم دی دا وایي زمونږ کلتور نه دی دا د پاکستان دی او دوی په خپله یوه زنانه وسې میني ژوب په یې اغوستی و نو ما ورته ویلې چې دا کلتور دی دا کلتور دی چې دا ته کې لباس دی دا زما لباس دی دا خو ازادي ده د هر چا څه رقم لباس چې اغوندم زه به یې اغوندم لیکن ته دا حق نه لرې چې ته راشې دا میني ژوب دا د افغانانو کلتور کې او کمیس او پرتوک دا د افغانانو کلتور نه وباسې بیا چې دغسې خلکو سره کښېنې نو دا اثرات دي که نه فتنې دي بیا به در باندې راځي نو وایي چې کم سړی له مبتدعینو سره له خرافاتیانو سره له کلتوریانو سره له کلچریانو سره چرش وګرځېده لم یعط الحکمه ده ته به الله حکمت نه ور په برخه کوي بیا به له حکمت نه لرې هسې به اوتې بوتې وایي نو په بل ځای کې فضیل ابن عیاض رحمه الله فرمایي وی له مبتدی له قبر پراس له قوم پراس له ژبې پرست نه او دغسې خلکو سره چې هغه ټول په کلتور او په کلچر پسې روان او دین تابع د کلتور او د کلچر کې وایي دغسې خلکو سره مه کښېنه فاني اخاف ان تنزل علیک اللعنه زه ویرېږم چې د الله لعنت په در باندې رانازل شي راوبه ورېږي او چې بعضې خلکو ته دا وایي دا ملا کنځلې کوي هلکه دا کنځلې دي دا چې په خپله هر څه وایي دې ته ښه وایي خو چې تا ورته صحیح خبره م وکړه کنځلې ګڼي دا به یې کنځلې ګڼي کوم سړی چې له دغسې بېدینو سره کېناسته الله به دته په بې دلیله به بیا دا رواني وړوندوالی په دلیل کې به دا وړوند دي هېڅ شي باندې به بیا نه پوهېږي دا هم د فضیل ابن عیاض رحمه الله خبره ده دې لپاره زما درنو ورونو له دغسې خلکو دغسې مجالسو دغسې ناستو پاستو نه ځان وساتو که نه هغه کوم څه چې زمونږ مقصد دی هغه څه چې کوم زمونږ اصلي پوینټ دی هغه مول چې دوی ورته وایي ناربیجان ورته مول وایي ګول چې کوم دی که نه ګول فوټبال لوبه کوي کوشش کوي چې دا توپ هغه ګول ته ورسوي او ګول ووایي دا یې مقصد دی مسافر چې له کوره وځي وایي پلاني ځای ته ځم دا یې مقصد دی چې هلته ځان ورسوي نو د مسلمان مقصد څه دی مسلمان ټیکټ اخیستی په پلیټ فورم باندې په هغه اسګاه کې تمځای کې ولاړ یا په ایرپورټ کې په هوایي میدان کې هلته ولاړ دی انتظار دی چې کله به ګیټ یا دروازه خلاصیږي چیکینګ به شروع کیږي زه به دننه ځم تیارې ته او زما تیاره به له اینه تر ځای هغه منطقې ته ما رسوي او هلته زما مقصد دا دی چې هلته زه ورسېږم نو بیا بیرته به راځي دا یې مقصد دی خو کله چې یو سړی په لاره کې په داسې وسیله اختیار کړي چې هغه د ده دا سفر فاسدوي یا داسې یو فوټبالر داسې څه مواد استعمال کړل چې هغه نشه دی په لاره نشي تللی ګنګس بنګس دی لکه دا شرابیانو غوندې چېرته په ویاله کې راولیدلی چېرته ګوري چې صاحب اوتې بوتې به وایي غړغړې به وایي دا شراب دا ډېره بده لګېږي زه چې کله دا خبره کوم دا وایي وګوره ټوله ورځ په شرابیانو پسې رانښتی دی شرابیانو ته بد وایي لکه ما خو څه بد نه دي ویلي خو عادت یې درته وایم اوس که ته شیطان ووایې دا بده خبره ده خو هلکه راولیږي زه دې وینم لیدلی مې په لاره سم نشي تللی کله داسې کوږ شي کله داسې کوږ شي انسانیت له دایرې نه ووځي سرکل نه وواته دایرې نه وواته بس لاړه بل شی ته جوړ شو دقسې له بدو خلکو سره ناسته انسان د منزل مقصود نه هغه مقصدي ځای نه اړوي بیا نشي رسېدی هلته بیا به په مشکلاتو باندې اخته یي درنو ورونو او په آخر کې به د سفیان ثوری رحمت الله تعالی علیه هغه خبره ستاسو په وړاندې عرض کړم امام سفیان ثوری رحمه الله فرمایي من جالس
صاحب بدعة وی کم سړی چې له بدعتي بېدینه او غلط سړي سره کېناسته نو له دریو شیانو نه به په یو باندې ضرور اخته کېږي، سالم نه پاتې کېږي. یا خو به دا سړی د نورو لپاره فتنه شي. اوس که یو مولا شیخ لاړه او چیرته داسې یو واده کې اشتراک وکړه چې هلته ډمې ګډېږي، هلته ګډې وډې روانې دي، هلته د قرآن او سنت خبره روانه ده، نو چې څوک وایي ته پوهېږې که هغه بل ملا صاحب ته یې نه ګورې؟ زه نه ځم، الله شاهد دی. زه په ما ته خلک وایي ته به ایزولیټ شې، ته به مانې ایزولیټ څه کوې چې بیخي دې لیټ شم. نه ځم، دغه نکاح ته نه ځم، په دغه مجلس کې نه کېنم او په دغسې خلکو باندې خپل مړی نه خښوم. ما بیا یې وایم ما والله په خپل هغه وصیت کې لیکلي دي چې زما په جنازه کې به څوک راځي او څوک به نه راځي، دا خلک به نه پرېږدئ. زه افغان څه کوم؟ زه پښتون او دري ژبی څه کوم؟ هغه چې زما په دین پورې خاندي، هغه چې زما په ګیره پورې خاندي، هغه چې زما په لباس پورې خاندي، هغه چې زما په اسلامي کلتور او کلچر پورې خاندي، دغه کلتور دی بیا په توپ ولګي چې پکې نوم د اسلامیت نه وینم، دا دی بیا په توپ ولګېږي. دا کلتور دی دوی ته مبارک وي. ما ویلې دغسې خلک به نه راپرېږدئ. نو چې دغسې ځای ته یو مولا لاړ شي، یو عالم لاړ شي، یو شیخ لاړ شي او په داسې ټنګ ټکور کې ګډون وکړي. ډېر ځلې تلی هم خبرې به م کړي، خلکو ته م ویلي خو نه کېږي. خری ساگر بمکه برند چون بیاید هنوز خر باشد، سگ به دریای هفتگانه بشوی چون که تر شد پلید تر باشد. سل واره چې ته ورته قرآن وای، هغه قرآن د دغه خلکو لپاره نورم دلالت او گمراهی اضافه کی. ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. قرآن کې الله فرمایي ضرور به ضرور الله قسم کوي چې بعضې خلکو ته دا قرآن دلالت او گمراهی زیاتوي. ولې؟ قرآن یو شی وایي دا په بلو لګیا دی. قرآن وایي دغه ناروا مه کوه، ګډېږه او دا به ګډېږي، سپین ږیری به هم ګډېږي، ځوان به هم ګډېږي او زړه به هم ګډېږي، پیغله به هم ګډېږي، هلک به هم ګډېږي، جلۍ به. ولې که څه بلا در باندې لګېدلې ده؟ ولې الله نه ویرېږئ؟ تاسو ټول بازینګر قوم ځان نه جوړ کړی. اخر ولې؟ وایي دا ګوره مولا داسې خبرې کوي. نو بس چې کم مولا، کم شیخ، کم نیک سړی دغسې مجالسو ته لاړه نورو لپاره فتنه شي. وایي وګوره هغه بل چې تلی و که دا خراب کار وای خو هغه به هم نه ته. او بله دا ده وروره نو خو وایي واده چې په ټنګ ټکور او په ډمتوب نه وي او مړي پسې چیغې واویله او ژړا او مخوال او سینه وال او ګریوان سیري کول نه وي، نو هغه مړی او هغه واده به څه وي؟ انا لله و انا الیه راجعون. په واده کې به هم د الله حکم په نظر کې ساتي، په مړي کې به هم د الله حکم په نظر کې ساتي، د رسول الله طریقه به په نظر کې ساتي. د پیغمبر په زمانه کې مړي شوي دي، همداسې کړي لکه دا موږ چې کوو. یا الله په ما رحم وکړي. رحم به څنګه کېږي؟ موږ خو لاره هغه رانیولې ده چې هغه د عذابونو، د فتنو او د دردونو لاره ده. ځکه قرآن وایي چې او یصیبهم عذاب علیم، عذاب به بیا در رسیږي. کمه دی هغه ایمان. په مړي کې به هم د الله د رسول لاره خپله. ځکه کاکا زوی وفات شو، جعفر طیار رضی الله عنه، حمزه رضی الله عنه. خلک رالل د مدینې په کوڅو کې خلکو ژړاګانې په غوږو کېدې. حمزه رضی الله عنه باندې څوک نه ژړېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي وایي په خلکو د ژړا والا ډېر دي، په حمزه باندې څوک نشته چې وژړېږي. نو څه ښځې رالې ساندې کولې، وای وا حمزه جانه او وای وا پلانه. خو دا زموږ د پښتنې ښځې او دا ټولې کوي که نه؟ زوی به هېڅ هم نه وي، غټ یو لوفر به و، خو چې مړ شي بیا به نو هغه نه غټ یو شهنشاه جوړ کړي. وای ما د سلو سر زویه، بیا به دا خبرې کوي. په دې کې به زه فکر کوم چې 95% ما سره موافق استئ. دا ښځې دا سان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی ورته وویلې، وایي د مؤمن شان دا نه دی چې هغه د داسې الفاظ وایي، سترګو نه به اوښکې راځي، خو مؤمن وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لیس منا، زما له امت نه دی هغه ښځې چې کوم ویښتش کوي، مخونه وهي په غم کې او ګریوانونه څیرې کوي او دعا بدعوه الجاهلیه، او د جاهلیت د زمانې ساندې او هغه ټیکۍ ګانې اچي په مړو پسې. دا زما امت نه دی. نو په مړي کې او په ودونو کې به سنت طریقې را ژوندي کوئ، له ځان نه به خبرې پسې نه جوړوئ.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لور خدیجه فاطمه الزهرا رضی الله عنها هغه واده کړه. څه رقم واده کړه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم زینب بیبی، رقیه بیبی، کلثوم بیبی او ورسره فاطمه، دا څلور لورګانې رسول الله صلی الله علیه وسلم واده کړي دي. څنګه یې واده کړي؟ دوه لورګانې سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله عنه ته ورکړي. څنګه یې ورکړي؟ همداسې په ډمتوب او په ټنګ ټکور. بعضې خلک وایي دا کاسیوګانې هغې زمانه کې نه وي، دا تبلیغ خو وي، ارموني خو وي، ربابونه خو وو، ستارونه وو، خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا کارونه نه دي کړي. زه ورته ولې کوو؟ خیر دی وایي دا به اوس به وکړو، بیا به توبه وباسو. توبې په امید باندې ګناه کول دا یوه ډېره خطرناکه غلطي ده. دا یو زموږ مسله ده. نو یو په دغسې مجالسو کې شرکت د نیکو خلکو بل لپاره فتنه شي، یا دا شي چې یو سړی په دغسې مجلس کې ګډون وکړه نو په زړه کې یو شی را پیدا شي. شیطان خو همیشه هلته بیا چې ځای پیدا که شیطان بیا دې نه پرېږدي، بیا درپسې چې ښی به دې چې ښی پرېږدي دې نه، بیا دې راونیسي، په زړه کې دې یو خبره را پیدا شي. او یا دایي چې ورشي ناروا به هم ګوري، هر څه به ګوري، غږ به نه کوي. وایي زه ځان غلی که څه کوې کونډې زویه خپله شوله دې خوره او پرده دې کوه، څه کار لري له خلکو سره؟ نو زما درنو خویندو، ورونو، کشرانو او مشرانو، مقصد زما دا دی چې زه هم د الله د عذاب او د الله جل عظمته د هغه نیولو نه خلاص شم. قیامت په ورځ زه هم خپل رب ته یو څه دلیل ولرم چې یا الله هغه څومره مې چې وسوه خبره خو مې کړې ده، ما ته ګوډه مې کړې، او تاسو ته هم دا خبره چې تاسو ته هم الله نجات درکړي، خلاصون درکړي، په دنیا کې هم د عزت او د آبرو ژوند ولرئ، خوشحاله ژوند ولرئ، او په آخرت کې هم ولرئ. راشئ له دغسې بدو مجالسو، بدو افرادو، دغسې خلکو دوستانو نه چې ورور دی و مه ورځه، مه کښېنه ورسره، چې نه یې منله او په اوتو بوتو سره ورته ځه زما او ستا سلسله نشته ده، ته مې ورور نه یې، بیا ورسره قطع علایق وکړي. په دې کې به الله درنه خوشحاله، په دې کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت په ورځ درنه خوشحاله، او په دې کې به د دنیا او د آخرت ګټې وشي. او په آخر کې یو مطلب دی چا رالیږلی و، په دري ژبه دی، دا مې پرنټ کړی هم دی، ډېر مخکې رالیږلی و، خو دا به زه مختصره ستاسو په وړاندې ووایم، اگر چې لږ ډېر دی خو خیر تنزیه غوندې دی، او دا به ووایم دغه 6 دقیقې به په دې باندې واړو. نو هغې نه وروسته به بیا د ټلیفونونو لړۍ پیل کړو انشاءالله، او ستاسو درنو ورونو خویندو څخه به یې واورو چې تاسو څه وایاست. وایي په فارسی ده، وایي چې الله نکند اگر عربستان و حرمین شریفین دست آخوندهای صفوی می بود چی می شد؟ که دا مکه معظمه او مدینه المنوره الله دې نکي، که دا د ایران د صفوي او آخوندي حکومت په لاس باندې وی نو څه به شوي وی، دا به بیا څه کېدل، الله دې نکي. نو وی لیکي چې خیلی کم تلویزیون میبینم، نمیدانم چی گونه شد که تلویزیون را روشن کردم، در شبکه صدا و سیمای ایران یک روحانی صحبت میکرد و میگفت علت این که به شهر مدینه منوره میگویند این است که در این شهر چند تن از ائمه اطهار در قبرستان بقی مدفونند. وی دا خو دی وجه نه ورته مدینه منوره وی چې هلته زمونږ ائمه ښخ دي، دی وجه نه ورته مدینه منوره وی. وی زیاد تعجب نکردم چون اینکه این گونه دروغ امروز باب شده است و کسی که نتواند این گونه دروغی بگوید در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و در شبکه ولایت بنام جای ندارد. با خود فکر کردم فرض محال الله نکند، الله دی نکی، اگر حرمین شریفین یعنی مکه المکرمه و مدینه المنوره تحت حکومت و سیطره و تسلط آخوندهای صفوی رافضی ایران می بود چی اتفاقی رخ میداد؟ فکر کنید،
وی استاسو فکر وکړئ ذا بالفرض و التقدیر، الله دې نه کړي کوئ نو تاسو باندې به څه کول. فکر کنید در یک کشور چند سال زحمت کشیده، پول تهیه کرده اید و بعد از طی مراحل روانه سفر به حج بیت الله الحرام می شوید. از آنجایی که کشور شما طیاره های درست و حسابی ندارد، شما با طیاره جمهوری اسلامی عربستان، یعنی در اسخو که ایران ده کنه، یعنی ایران، به سرزمین وحی مسافرت می کنید. قانون جمهوری اسلامی عربستان یعنی ایران هم این چنین است که معلمین حجاج را از آخوندهای خبره و دور دیده کشور تعیین می کند. تا می خواهید زیر لب لبیک اللهم لبیک بخوانید، لاود سپیکر طیاره روشن شده و استیوارد پرواز با زبان انگلیسی از شما می خواهد جهت سلامتی امام زمان صلوات بفرستید. هنوز صلواتتان به پایان نرسیده که تلویزیون روشن می شود و آنجا که ایام شهادت امام حسین است، فیلم های روزخوانی روشن می گردد و با آه و سوز از سرزمین کربلا برایتان شعر و مرثیه می خوانند. کم کم به میدان هوایی جده قدیم و تقیاباد فعلی نزدیک می شوید. بعد از پیاده شدن از طیاره و انجام تشریفات ورود به عربستان یعنی ایرانی، اولا شما را به قبر امامزاده علی قنبر که به تازگی در کنار میدان هوایی جده کشف شده میبرند و شما با ادای 2 رکعت نماز با آستان مقدس امامزاده علی قنبر از ایشان میخواهید که این سفر را به خیر و خوشی به اتمام برساند. همین که برای رفتن به مدینه آماده شده، سوار می شوید. به خط درشت بر پیشروی بس نوشته شده است السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. و در داخل بس همان راهنمای آخوند که امامه به سر و جبه به تن دارد، کاملا بر زبان شما تسلط دارد، نشسته و در طول راه از کربلا و مشقت‌هایی که امام حسین و یارانش متحمل شدند میگوید و گاهی بغض‌زده و گریه نیز میکند. شهر مدینه از دور ظاهر می شود. بر لوحه دخولی آن نوشته شده به شهر شهید پرور مدینه منوره خوش آمدید. روحانی توضیح می دهد که مدینه محل شهادت چند تن از ائمه و یاران با وفایش است. بعد از گذشت از سرک القائد خمینی کبیر که در دخولی شهر واقع شده می گذارید و چشم شما به لوحه شهر می افتد. بر روی لوحه پروژکتور را روشن نموده که به خط درشت بر آن نوشتند به سمت مرکز شهر، به طرف قبرستان بقی، به طرف مسجد فاطمه الزهرا، به طرف خانه علی علیه السلام و بلا 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 بلا. بسیار از دور گنبدها با مناره های بلند طلایی برای شما ظاهر می شود. گمان می کنید که مسجد النبی است. درود می فرستید و در عظمت آن غرق می شوید که ناگهان راهنمای حجمان آخوند می گوید که به مجرد دیدن این گنبد مستحب است که دعای فرج بخوانید. اللهم عجل لولیک الفرج. همین میگنی دعای فرج بخوانید، زیرا گنبد و مناره ها متعلق به حرم پاک و مطهر ائمه علیهم السلام و آبا و اجداد امام زمان است. هرچی بیشتر کنجکاو می شود تا به چشم شما گنبد مسجد نبی صلی الله علیه و سلم بیفتد، خبری از آن نیست، چون آنقدر گنبدهای ائمه زیاد و به حساب و بلند شدند که گنبد مسجد نبی در لابلای آنان گم شده. بس شما در دروازه دخولی قبرستان بقی توقف میکنید و شما را همان آخوند رافضی راهنمای کاروان به داخل زیارت مطهر ائمه میبرد. چندین دعا در آداب ورود و خروج و زیارت قبر ائمه و بقی بر در و دیوار حرم نوشته شده است. شالهای زیبایی بر روی قبور ائمه نهاده شده و دور آن با شیشه بسته‌بندی شده و در هر چند سانتی متر یک شکاف در شیشه به چشم میخورد که حجاج محترم نظر و نذور و خمسه های خود را داخل قبر ائمه بیندازند. از آنجا که ایام حج است و جمعیت زیاد حجاج دلار و پوند و ریال و تومن و بلاوی پولهای مختلف را در این سوراخ‌ها انداختند و قبر ائمه اطهار در زیر این پولها مدفون گشته و شما میگویند باید اینجا بنشینی و صداهای مرثیه و عزاداری و روزخوانی را در بیاوری و روی سر زده کمی سینه زنی بکنی. لاود اسپیکرهای دور مسجد جنت البقی هم
روزه ها و مرثیه های سوزناک از غربت ائمه دوازدگانه میخوانند و در اطراف آخوندهای صفوی قد و نیم قد به چشم میخورند. هر یک دست ظاهری را گرفته و برایش لا طائلات و چرندیات بیان میکنند. اولین روز از اقامت در مدینه منوره گذشته است و قرار است فردا شما را و اماکن تاریخی و دیدنی مدینه ببرد. صبح بعد از ادای نماز در صحن و اطراف بقیع اولین جایی که به شما نشان میدهند مرقد مطهر رسول مکرم اسلام است. راهنمای کاروان برای شما از کیفیت شهادت پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید و میگویند این که قبلا وهابیون ادعا میکردند که افراد با پیامبر در اینجا دفن شده اند، اما طبق تحقیقات و طبق گزارشات مؤثق نیز اقرار کتب خود اهل سنت در اینجا جز پیامبر خدا احدی دیگری مدفون نیست. آخوند رافضی به شما نشان میدهد که مسجد موسوم به مسجد النبی نیز هم اینجاست که وهابیون بیشتر در آنجا جمع می شوند، به نماز می پردازند. اما من به شما توصیه می کنم تا زمانی که مسجد البقیع در جوار ائمه برای نماز خواندن موجود است چی لزومی دارد که به این محل وارد شوم، گرچه این محل نیز محترم است. بعد از آن پس شما را به خانه قنبر، غلام حضرت، علی، منزل پسر کاکای دختر امام تقیقی و نمیدانم طویلی اسبای اینا و اولاغای اینا و اینجا میبرد و محل شنای حوزه، محل شنای مرغابیا و اینم اینجا شما را میبرد و از هر جام کم کم خاکم براتان میته به خاطر ای که شما به تبرکن این خاک با خود داشته باشین. توصیه میکند که از این خاک در موارد حاجت استمداد بخواهید و اگر خاک کربلا اون لیش به کربلا نبود از این خاک در روی زمین مانده بالایش سجده کنید. در مدت چند روزی که در مدینه هستید به شما روزانه چند ساعت روزه خوانی، دعای جوشن کبیر، گلشن عاشورا، سوسن تاسوعا را میخوانند و همین که کاروان آماده رفتن به مکه مکرمه است در مسیر را آخوند صفوی رافضی و معلم کاروان از ارشادات های علی علیه السلام و اینکه علی در کعبه به دنیا آمده و در شب هجرت او بود که در بستر پیامبر خوابید و نیز این که خدا زمین و آسمان و همه موجودات و این و آن را به خاطر او خلق کرده به سخن میپردازد. این قدر از فضائل علی و متعلقاتش به شما میگوید که نمیفهمید که چی وقت به مکه رسیدید. در لوحه دخولی مکه نوشته شده به شهر و به زادگاه علی ابن ابی طالب خوش آمد. بعدا بر لوحه راهنمای شهر نوشته به طرف محل تولد و زادگاه علی، به طرف شعاب ابی طالب، به سمت خانه علی و فاطمه. بعدا شما را مستقیم به مسجد الحرام قدیم و مسجد العلی امروزی میبرند و با مجرد رسیدن به مکه پرده و غلاف کعبه را بالا کرده و میگویند مگر نگفتیم که علی در کعبه به دنیا آمده بود و کعبه به خاطر شگاف شده بود و اینکه این از سوراخش، ببینید سوراخ است اینجا، اونو هم سوراخش، این هم سندش و یک شگافی که در سنگهای کعبه به وجود آمده نشانتان میده. و آنگاه بعد از ادای 2 رکعت نماز روبروی شگاف طواف را از اونجا بالای شما آغاز میکند. 7 دور میزنید و بعدا به هتل به خاطر استراحت میروید. هنوز چند روز از مراسم حج مانده، قرار است اماکن دیدنی مکه را نشانتان بده، اونجا ببرتانه و به چند جایی که علی و ابو طالب و فرزندانش رفته بودن به اونجا شما را میبره و بعدا شما را به امام حسین سپرده و راهی مملکتتان میکنه. تشکر برادر عزیز از مطلب ارسالی که برای ما روان کرده بودین. دوستا الله نکنه اگر مکه معظمه و مدینه منور رسید دست اینا بودین این کارا را کلش سر حاجی ها میکردن، شکر که نیست. به هر صورت با ابراز سپاس از همهتان ان شاء الله میپردازیم با باز میکنیم تلفن خدمت دوستا و از شما عزیزا و برادرها هم میشنویم ان شاء الله. همین مدت کوتاهی که هستیم با امیدوار هستم استفاده خوب ببریم. بله السلام علیکم. السلام علیکم. برادرم زنگ بله السلام علیکم و رحمت الله. بله برادر سلام علیکم، مهربانی صدای تلویزیونتون پخش کنین. و علیکم السلام. سلام دی ورسېږي ابوبکر صاحب ډېرې ښې خبرې کوي، واقعا د اسلام ټول آیاتونه حدیثونه ټول
افغانانو ته تشریح تاسو نه ډېره مننه. ما دوه سواله دي. مننه تاسو مهرباني. افغانانو به مخکې چې غذا به یې کوله له انګلیسانو سره به جنګېدلې، بیا به دوی چې کامیاب به شول، بیا به بېرته چې راتللې ملي اتڼ به یې کوو، یعنې ډول به ورته ویل کېدی، دوی به پخوالي کوله. دغه د اسلام له نګاه نه د اسلام له نګاه نظره دغه څه رقم هغه ورکول کېږي دې ته دا حرام ده که نه؟ بله پوښتنه مې دا ده ابوبکر صاحب چې دغه شیطان دغه موجود شی ده که مال ته موږ شیطان ویلی شو. دغه دوه سوال دي او یو سوال دغه شیطان او د جن په مابین کې دې فرق څه ده؟ دوی دغه راته که تشریح کړي تا نه به ډېره مننه وکړم صاحب. مننه ګرانه، تشکر. ورور درې پوښتنې وکړې او مختصر جواب به ورته ووایو. کله به وایي چې افغانانو بریاوې ترلاسه کړې، بیا به وایي اتڼ کو ډول به واو. یاره موږ خو نه دی اورېدلي، خو په هر صورت کې چېرته ویلی وي هم خلاف شریعت کار یې کړی دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په 28 جهادونو کې په خپله بذات شرکت کړی، صحابه یې لیږلي دي، صحابه بریاوې ترلاسه کړي دي، خو چېرته موږ نه دي لیدلي چې ډولې واړې واتڼې کړی. نو چې کله الله نعمت درکړي، فتح درکړله، نو الله قرآن کې وایي چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. نو چې کله وایي تا ته الله بند دروازې خلاصې کړي، فتح حاصله شوه، نصرت درته حاصل شو، او ته وینې چې خلک په اسلام کې داخليږي، اسلام فتح حاصله کړله، نو ستا کار څه دی؟ فسبح بحمد ربک، د الله پاکي بیانوه او ستاینې کوه او استغفار کوه. نه دی ویلي چې ته ډول وواو ګډېږه، دا ډول وال دا د سمو خلکو کار نه دی. قرآن یې منع کوي، رسول الله یې منع کوي، نو دوی باید منع شي. دا اوله خبره. دویمه خبره، او اسلام له نظره دا هغه نه لري. دویمه خبره دا ده چې شیطان موجود دی، او ولې نه دی موجود؟ قرآن وایي موجود دی، الله پیدا کړی موجود دی، خو موږ یې نه وینو. موږ یې نه وینو، او الله جل تزمتو د انسان د امتحان لپاره پیدا کړی. موږ ته لاره ښودلې چې دا لاره د شیطان ده، دا لاره رحماني ده، دا شیطاني ده. او همدې ته ورته په جامعه کې بعضې شیطانان پیدا کړي دي، بعضې شیطانان پیدا کړي دي چې دا ډېر خطرناک او مضر دي. نو وایي چې دین هم ځان وساته. او فرق دی شیطان او د جن ترمنځ. جن عام دی، دا شیطان د هغوی له جنسه دی. په جنیاتو کې کافر او مسلمان شته، شیطان بیا مکمل ټول شر دی. او یاد درته په عام اصطلاح ورځې بل مې تاسو ته وویل، دا جنیات خو عام دي، په دې کې هر رقم خلک شته، خو دا شیطانان چې کوم دي دا لکه دا کمونستان دې ته وایي شیطانان، دا هغه ډله ده. هیله مند یم چې په چا بده نه وي لګېدلي، خو همدغسې ده، دا شیطانان لکه دا کمونستان او دا نور عام چې دي هغې کې بیا ښه او بد شته. بله السلام علیکم. السلام علیکم. بله السلام علیکم. السلام علیکم. ابوبکر صاحب سلام علیکم. استاد خوب هستین؟ تشکر، شما خوب هستین برادر؟ زنده و سلامت باشه برادر عزیز و ارجمند. همین الله یاری و عیار و بیار و یا خوب رد مردم افغانستان در کچه بودن دین از یا خوب یافته، گناه از یا نیست. برای یک لحظه مردم ما کوتاه عصبی میشه و فوری همین اهانت و دین خود فراموش میکنم دیگه، باز پوشش نمیگیرن. یا همین مرده پرستا و قبر پرستا هست که فقط به مقبره ها و مرده هایشون که برای یک عواید است این قبرها میگه برای از یا چیزی نگویم. مثلا همون قبر پیتر انگلیس که در منطقه با هوای پیتر بلایند، پیتر بلایند در باغ بالا که میگن پیری بلند، و اصلا پیتر بلایند است. نی پیتر است، پیتر انگلیس است، و از عسکر انگلیسی است، بهترین منطقه است، گرفته است. چهارشنبه هم جایگاه فحاشی و وعدهگاه اوچاق است. بله. و این از که صاحب که وسط سرک منطقه شهر نو کابل ما رو بند انداخته به نام ایستگاه شهید. از هر کس که پرسان کنه که این مردکه کی است که مرده ولا میگه و نمیفهمیم برادر یک شهید است. در مسئله یعنی احمدشاه جنگی و احمدشاه ککا و بهانه برای وطن فروشا و احمدشاه چوچه برای از دیگه پنشیریا و احمدشاه کتا در قندهار، این هم برای از یا لالا عبدالعلی شما چند سال بعد که بریم این مردم هیچ هم بند بسته میکنه صاحب.
این میراث قوم پرستی است. به همین بهانه شما این خائنا حکومت میکنه. 50,000 شهید که ترک و سروری و نجیب اینا کشتن در دنیا خیریت است. اما میگه برای آمد شوهای ما چیزی نگوین. همین طالبای کلاف از می قندار آمده بودن، من اول صاحب همین مقبرها رو باید از قندار شروع میکردم، بازم بود خراب کردم میرسم که دل مردم یخ میخسته. شما را به خدا میسپارم. شکر. سلام علیکم. یک چیز خدمتتان بگویم دوستای محترم، علایاری یا شفیع عیار اینا که بدون هزی امو رایشان است ضد اسلام، ضد قرآن، ضد حدیث، ضد مسلمان، این یک سلسله است که جریان داره و باید مسلمان ها از اینمی حرکت اینا یک عبرت و پندی بگیرن. باید مسلمان ها بیدار شوند. مسلمان ها باید بفهمند کفار، منافقین، دشمنای اسلام به چی شد اومد علیه اسلام و مسلمان ها دارن کار میکنن. اما او خو هست کافر، او خو هست بیدین، ما با او کار نداریم. او خودش میگه ما کثافت هستم، میگم هستی. اما بر سر ای بدبخت ای سامیری، ای نبیل سامیری باید فکر شوه. ای تلویزیون آریانا ایره باید متوجه شوین دوستا. جایی که ایره ای مرکز باز کرده و ای تلویزیون درار، مرکز درار ضد اسلام، ضد قرآن و ضد سنت ایره باز کرده. یعنی شما فکر کنین دوستا، هر قدری که آدم فکر کنه بر سر ای سامیری و گوسالی ازی و او گوسالی دیگهش خوالی یاغی شده و گوسالی دیگهش بود نه او که رفت و ایرانی سروش که میگم سروش اسلام اصلا دوستا سری ای آدم فکر کنه. من دیروز با کسی گپ میزدم در کابل، گفتم هر زمانی که مسکینیار صاحب امی سامیری، نبیل سامیری تشریف آورد به کابل، یک میمانی فوق العاده در میدان هوایی به پذیرایش با گل استاد شوین، گلای بسیار زیبا و نازنین به پیش پایش بانید. خب ایره میمانی کنین که بشرمه، این بشرمه که من چی میکنم واسه که مردم چی رقم استقبال کردن. ایره خوب پذیرایی کنین، خوب میمانی بتین، ایره خوب قدر و عزتش بکنین و ایره بدون قدر و عزت نمانین. گفتیم او فیلمایش هم مد نظر نگیرین دیگه. او فیلمایی که ای با ای گوساله خود یک جا شده ایره پروا نداره. ایره ما برای دوستا، برای یکی نه، برای خوب زیاد برادرها گفتیم اونجا دیگه. انشالله که ای به خیر و عافیت الله به خیر ببرش که بره اونجا و یک میمانی نازنین و اعلا و نفیس برزی. انشالله اونجا دوستا یکی نه که چندین میمانی های رنگارنگ، قسمی که ای همی رقصای رنگارنگ میمانه و کارهای رنگارنگ میکنه. انشالله اونجا برادرها برزی بعضی چیزای رنگارنگ هم نشان خواد دادن. و دیگه ایست که قبرها رو ویران کردن برادر، قبرها رو ویران کردن بکار نیست، بلکه از قبر راه و روش تجارت بند کردن بکار است. قسمی که آخوندهای رافیزی میرن از قبر جای عبرت است نه تجارت. اینا جای تجارت جور کرده، ملنگ ششته و اونم توقش داده چیز مست قلندر سبک و چندر. وید قار و غضب رب العالمین نشید. چی میگی تو؟ زنا میرن، مردا میرن، یک حال است. از ملنگ، از او کسی که اونجا آمده هیچ کسی پرده نمیکنه. همین ایشانایی که در روزه شیشتن کسی ازی پرده میکنه. همین دخترایی که روزای چهارشنبه میرن در مزار، مرکز عشق و عشق بازی است. شما فکر کنین دوستا این چنین جاها را، این چنین مسائل منع کردن بکار است، نه که ویران کردن. از او چیز جور نمیشه. ولی پیتر بلایند، نمی پیر بلند که برش میگه، پیتر بلایند یک انگریز بود، نامش تغییر دادن پیتر بلایند. مثلا ریچارد تبدیل کردن رشاد خلیفه، دعوای نبوت کرد. نمی مخمور وثیق که محمود وثیق خود میگه با برنامه برگشت از قرآن در تلویزیون کیفیتی زرین که داره. این دیگه گوساله خود گوساله سامیری او دیگه او خو چیز بود، او را اینجا روان کرده اینجا آمد دیگه. شما فکر کنین دوستای محترم، به هر صورت از اینا چیزی جور نمیشه. رای خود انتخاب کنین و هر قدری که میتونین علیه تلویزیون آریانا، خصوصا مسکینیار، تلویزیون ما کار نداریم، ما چی میکنیم تلویزیون باشه یا نباشه به دردم نمیخوره. لیکن این بدبختی که جایی را درست کرده علیه قرآن و سنت.
ضد قرآن و سنت، این آدم باید ما شما رسوا کرد. هر ما با او کار نداریم و چیزی هم نیست و اصلا به این نمیرزه. یک آدم بی‌سواد ما چی سرش رد کنیم؟ لیکن این آدمی که ایره جای داده و ایره چیز داده و این بزدل ترسو و دیگه است که اونا با این کار میکنن دیگه. به این حساب این یک پروسه است که به پیش میبرن. به این خاطر باید کل افغانا متوجه باشه. ما دین اسلام رو بیان میکنیم، لیکن زمانی که بالا این چنین مردم رد باشه، پیشرویش باشه. ما ان شاء الله ببینید که ما پیشوریش میگم نمیگم اگر روزش آمد بخیر. بله سلام علیکم. و علیکم السلام. بله این وصال فارسی. بله سلام علیکم. سلام استاد، جوړې په خیر، صحت دې ښه دی، خیریت دی؟ شکر الحمدلله. مهرباني مهرباني وکړه. مهرباني وروره ما سره په لاین کې خپله پوښتنه دی وایه، څه پوښتنه لري که څه خبره لري چې هغه چې موږ د متحده خطې مراسمو په ځان غونډه د اعلان نه موږ دلته لمونځونه د امام شفعي صاحب مذهب څخه ډېر وخت کوو. صحیح. داسې حالتونه لمونځ سره ده کېږي نه کېږي. ښه صحیح ده. کور ودان بله پوښتنه مو دا دی، اودسو په باره کې موږ دلته اودسونه چې کوو دلته حمامونه داسې ترتیب نیول شوي دي چې هغه به په ویلوړي درېږي، په ویلوړي به اودس کوي. د ویلوړي اودس کېږي نه کېږي؟ صحیح شو. کور ودان ډېره مننه. السلام علیکم. بله سلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تشکر. بیشتر برادر ما پرسان کردن گفتن که چیز تامی زیارت ها رو بیران کنن. مقصد از دو برادر ما قبر نبود، زیارت به حساب مکان اگه باشه اون باید بیران شود، اما زیارت وقتی که ما به حساب فعل میگیم که ما میریم فرضاً زیارت میکنیم این فعل میشه. اما وقتی که میگیم زیارت میریم، مقصد از زیارت اینه نیست که قبر است زیارت از او را میکنه، خو میره اموره ورنه با زیارت مرده که نیست. تعمیر است. مقصدش از این تعمیر بیران کردن بود که این بسیار کار نیک است که کنه. و غیر از او شما گفتین که فرزند وثیق و در جایش دکتر فریق خون از جمله احمق هاست. اما می کسی که فرزند میشنید؟ بله بله میشنم. مهربانی. می کسی که فرزند به نام ایمان تلویزیون جور میکنن، اما کلش مسئله بیمانی است. تمام غیر خاندانای هیچ به اسلام تعلق نداره و ضد اسلام هم هستن و خودشان میگن که والا این نمیو خو ما را سپورت میکنن، ما مجبور هستیم. اینا اگه مایکل جکسن فامیلی برای جا پیسه بگی کنه خاندانای از ما را میمونن یا نه؟ اگه اسلام است و باید پیور اسلام باشد، غیر از این هر چیزی که مخالف شد باید وارد کنه. شکر. اما یک کسی که دکتران دارن، چند کلش دکترا دارن و یا من همین گپا رو تایید میکنن. ما از این که نمیگم که صحیح اینا این گپا چیز و غیر از پیشتر شما گفتیم که خوب شد که اگر مکه در دست چی می بودی رافضی ها خوب است که در دست صوفیان نیست. بلکل صوفیا بسر هستن. این ابرار که دور کردن اینجا خب یا جور نکردن جورتا رو همه جور کردن. بله تشکر برادر عزیز، جزاکم الله خیر. تشکر. برادر ما که گفتن ما با پشت منگوی د شافعی مذهب والا او په امامانو پسې مونږ کو ډیر ښه کوي، بالکل مونږ پسې کیږي او چې څوک وي نه کیږي هغه سړی ګمراه دی. مونږ پسې کیږي، مونږ پسې کوي او اودس په ولاړ او که په ناسې اودس دی چې کم رقم باندې تاسو ته زمینه په تشناب کې مساعدېږي په هغه طرز باندې اودس وکړئ. بالکل مونږ په مونږم پسې کیږي او اودس په ولاړه باندې کیږي د زړه سره، هیڅ مشکل نشته. او بل چې د ورور ویل چې کوم هغه اماکن چې کوم دي. دوستانو برادر عزیز اگر باید داشته باشین نبی کریم صلی الله علیه و سلم برای صحابه گفت اگر برای ام المؤمنین عایشه میگه از قومت من نمیترسیدم، اینمی مکه را به شکل اصلیش می آوردم، اما فتنه از اینجا جور میشه.
یکی این بعضی موضوعات هم آدم باید مد نظر داشته باشه. بجای از که او قبه و او تعمیر ویران میکنی، بجای از او دماغی که در دماغ از این مردم که اینمی قبر پرستیشته اونمو بوت از دماغ از اینا ویران کنیم، این بسیار کلان گپ است. وقتی که اینمی مسئله برآمد اونجا خود به خود جور میشه، باز اون مسئله خود به خود جور میشه. و خوب است که صوفی راستی هم این متصوفه را، خب ما راجع به اینا صحبت مختلف یک چند صحبت داشتم، عقاید صوفی. دوستای عزیز اینمی مزخرفات و خرافات که اون طرف میبینی اینمی رافیزیا میکنن، این طرف این صوفی های ما در اینمی مرض و بلا آغشته هستن. یگان تا میگه صوفی خوب و بد داره که برادر برای ما دین ما مسئله را بیان کرده. همی صوفیزم در قرآن و حدیث نیست. باب ما جاء فی التصوف در بخاری مسلم یکیش نداریم به سند صحیح. باب ما جاء فی الطریق ما نداریم. وقتی که نداریم دیگه صوفیت یعنی چی؟ اما سفرای از اینا به قرآن و حدیث هیچ، اصلا اینا دیگه اشتیاقشان به این چیز نمیشه. میگن باید یک سمام باشه، مولانا سواری مولانای روم باره سما و رقص و موسیقی و مجالس، یک رباب مباب هم باشه، یک تنگ تکور منگ تکور هم باشه و همچو امثال ازی. اینی چیزا را یا خوش دارن. مرضی و غرضی باز به این طرف زیاد میدوه. الله کریم ما را از این چنین مسائل در حفظ و امانش نگاه کنه و رب العالمین سر ما رحم کنه. بله السلام علیکم. سلام علیکم. بله بفرمایین. شبکه وصال نیست برادر، پیام افغان است. شما تا حال یک ساعت شد برنامه را 120 دقیقه نگاه میکنین و تا حال هم نفهمیدین که وصال است یا پیام افغان. وصال که فردا و پس فردا باز انشالله برنامه ما را از اونجا میتونین نگاه بکنین. امروز نه، امروز پیام افغان است. الان وقتی زنده است نمیتونه روی خط را صحبت کنه. الان شما روی خط هستید اما وقت با بسیار کم. انشالله فردا باز در برنامه وصال فارسی زنگ بزنید، از اونجا صحبت بکنید. درسته؟ بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. سعودی والا. بله سلام علیکم مهربانی. خبر سرورت پالو کی ژوند په مخ په وړاندې زبل. سلام علیکم. سلام علیکم. بله سلام علیکم. جناب محترم مولوی صاحب سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما خدمت جناب شما یک مختصر سوالی داشتم، اگر اجازه بفرمایید امیر خدمتتان تقدیم کنم. بفرمایید. سوال اول من است که من میخواستم که به پشتو بگویم یا به فارسی به تفاوت است. یعنی خضر که نامش در ما میشنویم زیادتر، این خضر نامشان در قرآن آمده و یا نی؟ بله. این همی سوال ما یکی و دوم که د خضر ما سوک شته دی که نه؟ څنګه یو واری تکرار کوي بیا؟ د خضر په نامه سوک شته؟ صحیح. چې تر اوسه پورې ژوندی وي. صحیح. کور ولا که څوک که داسې یو څوک وي نو نبي ده که ولي؟ صحیح. او بل زما سوال د لقمان سوره لقمان چې په قرآن کریم کې راغلی ده، د لقمان په نامه داسې څوک شته دغه هم لقمان دغه نوم چې دی د کوم ولي ده د نبي ده که څوک دی د دغه په مورد کې رڼا ورچوی ډېر به خوشحاله شم. صحیح شکر ودان. زما د آخرنی سوال دا دی محترم ابوبکر صاحب چې در 5 کلمه و 6 کلمه نوم کله کله د بعض کسانو نه اورم اما په دې نه پوهېږم چې دا څه شی دی. زما خو یو د کلمې شریف زده دی او د 5 کلمه و 6 کلمه چې بعض کسان وایي دغه څه شی دی. زما په سوالونو کې کور ودان. بس زه مختصر ګر چې زمونږ وخت هم لږ پاتې خو خیر زه به په دې باندې کوشش وکړم چې همدې باندې به شکر مننه. برادر ما که گفتن راجع به خضر علیه السلام که یکی بود برادر، یکی خضر علیه السلام در زمانی سیدنا موسی علیه السلام بود. آیا اسم ازی در قرآن آمده نه؟ در اونجا عبدا من عبادنا، اما که یوشع ابن نون و سیدنا موسی علیه السلام رفتن و با خودم و غذای خودم با این بیریان کردگی را گرفتن و واقعیش طولانی است، چون به او طرف اگر برم باز سوالا میمانه و وقتم بسیار کم است.
وقتی که موسی علیه السلام با او رفتن همون جایی که باید موسی علیه السلام با خضر ملاقات میکرد، اونجا ماهی با آب رفت و اینا با پیش رفتن. وقتی که رفتن موسی علیه السلام برش میگه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، و خوراکه را بیار که از این سفر ما بسیار ماندام شدیم و گرسنگی هم است. گفت آیا ما خبر بود تو تا زمانی که ما با پیش او سنگ آمدیم و ماهی در آب خیز کرد و راه بسیار عجیبی را گرفت مثل یک تونل واری رفت در آب. گفت پس آمدن. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، دوباره دور خوردن آمدن. وقتی که اونجا آمدن فوجد عبدا من عبادنا، باز اینجا بود که خضر علیه السلام یافتن. باقی اسمش در احادیث آمده و اسمش که کیست میگن که موسی است، میگه موسی بنی اسرائیل. گفت بله موسی بنی اسرائیل. اول سلام داد، گفت اینجا کجاست سلام؟ گفت بایی در سرزمین ما سلام کیستی؟ گفت موسی بنی اسرائیل. گفت بله. گفت آمدیم که با تو برم و در این مدرسه خضری ما درس بخوانم. اما این ولی بود یا نبی بود؟ بله برادر، این نبی بود ولی نه. جمهور علما میگن که این ولی بود. و آیا زنده است یا نه؟ برادر زنده نیست. این زنده نیست بلکه وفات کرده. اکثرا مردم میگن این در روزای عید میایه و باز با مردم که سلام علیکی کرد باز میگن اینی شست چیز دستش اینجا گفت و استخوان نداره. یک روز من نماز میخوانم در عید، یکی آمد ایره پچق میکرد، گفت مال دست من اشکنانی چی میکنی؟ گفت من نیستم او گپ ایره که تو میزنی، او وقت مرده، این در اون زمانهایش مرده و این آدم زنده نیست. ایره صوفی ها میگن زنده است و میگرده و فلان است. این کلش مزخرفات است، هیچ دلیلی ندارن. هیچ دلیلی ندارن و انشالله راجع به این اگر زنده بودیم در برنامه بعدی تفصیلی باز ما صحبت میکنم. دومش این که برادر لقمان علیه السلام، بله لقمان علیه السلام بود در زمانش و این یک حکیمی بود، یک اولیاء الله بود، یک ولی بود و دیگه کدام بس نبی نبود. یک انسان حکیم و یک انسان نیکی بود که در قرآن اسمش اسم، اما آلی او زنده نیست. اما من مسئله 5 کلمه و 6 کلمه برادر نه در احادیث ایست. این مردم جور کردن این 5 کلمه و 6 کلمه شریف و اینا میدانم فلان. آلی ما ایران ماندیم یگان دفعه یگان تا میگه 5 کلمه شریف بخوان، باز میگه اول کلمه طیبه و دومش کلمه توحید و بازم تو میری و کلمه تمجید و کلمه. برادر در قرآن و حدیث این اسما برای عزیز ذکر نشده. ایره علما ذکر کردن، اگر کسی یاد بگیره هیچ اشکال هم نداره. اما اگر یک آدم یاد نداشت سر ازی باز یک آدم ما عمل کلش هم تو به ترتیب نمیتونم، من کلش یاد دارم اما به ترتیب که اولش کدام است و دومش کدام است برادر من ایره نه دارم با خود و نه هم در قرآن و حدیث برای ازی کدام دلیل وجود داره. دوستای عزیز، برادران نهایت گرامی، خواهران و دوستداران برنامه های اسلامی، این بود برنامه امروز ما. امیدوار هستم که چیزی را از این برداشته باشین، چیزی را آموخته باشین و این به این نیت آموخته باشین که فردا سر از عمل بالای از این عمل بکنیم. از مبتدین، از مجالس بیجا، از مجالس غلط، از مردم های غلط خود به دور نگه داریم تا ایمان امام سلامت بانه، تا اخلاق امام. تر راتلون که خبرونی پوری تاسو ټول مشران کشران خويندې اورونه په لوی او بخون کې رب العالمین سپارم. ما په خپل دعاګانو کې هیر نه کوي. الله ممل او ملګری. فی امان الله والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله یارو یاورو نگهدارتان.